السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ستاسو ورور حسن شید یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو په ننوړي کې ستاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې دا اپلیکیشن کله هم تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ او په دې کې تاسو خپل تصویر ولګوئ نو چې به کله هم تاسو خپل موبایل چارج ته لګوئ نو اتوماتیکلی په سکرین باندې بس تاسو تصویر دغه رقم راځي ډیر زیات په زبردست ډیزاین باندې او ډیر زیات ښایسته بخکاری. نو دا سیټینګ به تاسو څنګه په خپل موبایل کې کوئ ډیره لپاره به تاسو یو اپلیکیشن انسټالوئ په اپلیکیشن کې به تاسو خپل تصویر لګوئ او کله چې هم تاسو به خپل موبایل چارج ته لګوئ نو تاسو د موبایل په سکرین باندې بس تاسو تصویر دغه رقم راځي ور سره دا زبردست ډیزاینونه د هر چیز کوم دا به سره هم راځي. نو دا سیټینګ به څنګه تاسو په خپل موبایل کې کوئ دا په کوم اپلیکیشن باندې کیږي دغه ټوله طریقه تاسو ته خایم. ور دینه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دغه رقم سیټینګ وکړئ چې کله هم بیا تاسو خپل موبایل چارج ته لګوئ تصویر په سکرین باندې راځي نو دغه لپاره به تاسو یو اپلیکیشن انسټال او دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کوئ بیا به څه وکړئ سمپل د اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کوئ دلته به تاسو ته یو آپشن درکړي تاسو ته ښکاري کرییټ ایمیج او کوم تصویر چې تاسو لګولې وي هغه هم تاسو دلته ښکاري چارج به هم تاسو سره دلته شو کوي. تاسو به زه په کرییټ ایمیج باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو ته دوه اپشن شو چې تاسو په کیمرا باندې ډایرکټ تصویر وستل غواړئ که تاسو د ګیلري نه راغستل غواړئ نو زه به سمپل ته په ګیلري باندې کلیک کوم د خپل ګیلري بلته یو تصویر راواخلم. کله چې هم تاسو خپل دې کې خپل تصویر سلیکټ کړئ تاسو تصویر به دغه رقم راشي. که تاسو غواړئ چې خپل تصویر خراب کړئ هغه تاسو د دې کې نه خراب کولی هم شي. که تاسو تصویر برابر وي نو بیا به څه وکړئ برابري ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر به دلته مخکې راشي. دلته بیا که تاسو غواړئ چې په خپل تصویر باندې څه لیکل وکړئ یا به څه سټیکر یې ولګوئ یا هم کولی شئ که تاسو غواړئ چې ډایرکټلی سیو کړئ د هغې لپاره به لاندې په سیو اپشن باندې کلیک کړئ. بیا به دلته تاسو ته یس شو شي تاسو ته ښکاري ډو یو وانټ ټو سیو دس ایمیج نو تاسو به څه وکړئ دلته په یس باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر به په دغه چارجینګ انیمیشن باندې سیو شي او چې بیا کله هم تاسو خپل موبایل چارج ته لګوئ نو تاسو تصویر به د هغې په سکرین باندې راځي ډېر زیات په زبردست ډیزاین کې. دلته ویو تاسو ته ښکاري امپلیچیوډ ورسره ویو لینث ویو سپیډ د هر څه چې کوم دی تاسو سیوا کولی هم شي کوم دا ویو چې په دې باندې راځي خو دا الریډي په دغه ځای باندې برابر دی نو تاسو به څه وکړئ دلته به په دې سور ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ښکاري پروسس کمپلیټډ کلیک ان سیټ بټن ټو سیټ دس ایمیج نو تاسو به څه وکړئ په اوکې سیټ باندې به کلیک کړئ دا به مکمل دلته ولګي. تاسو ته ښکاري یور ټاسک از کمپلیټ نو دا مکمل په دې ځای باندې ولګېده. اوس چې کله هم تاسو خپل موبایل چارج ته لګوئ نو ستاسو تصویر په سکرین باندې اتوماتیکلی راځي. نو ډېر خوندور او ډېر زیات د کمال سیټینګ دی ضروري په خپل موبایل کې وکړئ. خو کوم مرګرو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله